د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې د تسلیمۍ لپاره د طالبانو د لوی درستیز هڅه. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د طالبانو د لوی درستیز هڅه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې مقاومت کوونکي تسلیمېدو ته اړ کړي. ځایي سرچینې پنجشنبې د چنګاښ پر 23مه اشتیسوب ورځپاڼې ته وایي چې د طالبانو لوی درستیز قاري فصیح الدین د بغلان په خوست ولسوالۍ کې له قومي مشرانو او سپین ږیرو غوښتي چې په دغه سیمه کې د مقاومت جبهې لوړپوړی قمندان بریالی سنګین تسلیمۍ ته اړ کړي. سرچینې وایي چې اوس مهال د تخار او بغلان والیان د طالبانو د شمال ختیځ زون د قلو اردو قمندانان په خوست ولسوالۍ کې دي. اخوا د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې لوړپوړی قمندان بریالی سنګین وایي چې هغه ورسره کسان د مرګ تر شیبې پورې مقاومت کوي. سنګین له طالبانو غوښتي چې د خوست اړوند سیمې دې پرېږدي. د ویلو ده چې طالبان له پرون راهیسې د ځمکې او هوا له لارې د بغلان خوست او د پروان سالنګ ته تازه دمې ځواکونه لیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.